سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د نن ورځې د تازه عاجل او مهم خبر ته. پاکستان ټولې سرحدي نقطې وتړلې. پاکستاني لوري د تورخم دروازه د طالبانو د حکومت له لوري پر پاکستانی پوځیانو د غچ اخیستنې عملیاتو په غبرګون کې تړلې ده. دا دروازه داسې مهال تړل کیږي چې تېره شپه د طالبانو حکومت پر پاکستاني لوري په 2 ولایتونو کې غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کړل او د طالبانو په وینا پاکستاني لوري ته یې درنه مرګ ژوبله او زیان اړولی دی. پاکستان هم دغه بریدونه تایید کړي دي. د معلوماتو له مخې دا مهال د تورخم دروازې دواړو لورو ته د سلګونه مسافر، لسګونه بارلونکي موټر او ناروغان ایثار پاتې دي او له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تورخم دروازه وخت نا وخت د پاکستان له لوري په یوه او بله بهانه د هر راز تاګ راتاګ پر مخ تړل کیږي او د نظر خاوندانو په باور دوی له دې دروازې د فشار په توګه ګټه اخلي. بل لور د تازه افغان سولې په برخه کې د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د پاکستانی پوځیانو پر وړاندې د طالبانو وروستي بریدونه غچ اخیستونکي یاد کړي. هغه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بریدونه پر کابل او پکتیکا د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو په غبرګون کې ترسره شوي دي. خلیلزاد ویلي پر پاکستانی ځواکونو د طالبانو دا پراخ ځمکني بریدونه ظاهرا د غچ اخیستنې او د پاکستان د نورو احتمالي بریدونو د مخنیوي په موخه شوي دي. همدارنګه پاکستان د سپین بولدک او ټولې سرحدي نقطې وتړلې. مولا یعقوب ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی. د نورو تازه عاجل او مهمو خبرونو لپاره افغان میډیا یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ.